د پولیس په حراست کې دی اونۍ د پلار او د زوی د مرګ په سر هندستان کې ولس راپارېدلی دي او په سماجي ویبپاڼو دا مرګونه امریکا کې د جورج فلویډ د وژنې د پیښې سره یو شان پیښه بلل کیږي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د وژل شوي 59 کلنه جې جیاراج ښځې جې سیلوراني سرکاري چارواکو ته په یو خط کې لیکلي دي چې د دې خاوند او د دې 31 کلنه زوی بانکس امانویل ډیر وخلې ټکولی شوي وو چې له امله یې د غټې ګلمې لاندې برخه وینې شوله او هم د دې له لاسه یې مرګ وشو. د هندوستان د جنوبي ریاست تامل ناډو بندر ښار توتوکوډي د جنوبي سیمې نه د 50 کیلومتره په فاصله کې د ستنکولام پولیس په اف آی آر کې لیکلي دي چې جیراج او بانکس د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د پرځای شوي لاک ډاون باندې د عمل نه کولو په سر د جمعې په ورځ نیولي شوي وو. د تامل ناډو ریاست اعلی وزیر اډاپاډي پلانی سوامي په یو بیان کې ویلي دي چې بانکس د تیر ګل په ورځ د ساده تکلیف شکایت کولو او بیا ساه یې ورکړه او جې جیاراج د 9 یا سه شنبې په ورځ ساه ورکړې ده. د زیاته کړې چې په پیښه کې ککړ پولیسان د نوکرانه لرې کړل شوي دي. தூத்துக்குடி மாவட்டம் په சாத்தான்குளத்தில் توتوکوډي ضلع کې د جیراج او د زوی بانکس د موبایل دکان وو. د دکان بندولو په سر د دوی او د پولیس ترمنځ لانجه راولاړه شوې وه. پولیس په دوی اف آی آر وکړو او د کوولپټي ځیلي جیل کې دوی واچول. پلار او زوی وروستو د کوولپټي هسپتال ته جوړل شول او هلته یې ساه ورکړه. په مدوري کې د مدراس های کورټ بنچ د پیښې په خپل سر نوټیس اخیستی دی او پلټنې یې شروع کړې دي. د تامل ناډو حکومت فیصله کړې چې د پلټنو مرکزي ادارې سی بی آی په دې معاملې کې راګډ کړي. مدوري کې د مدراس های کورټ بنچ د پیښې اورېدنه کوي. دوی به عدالت په خپلو ارادو خبر کړي او که عدالت اجازه ورکړو نو دا کیس به سی بی آی ته وسپاري. په سماجي ویبپاڼه ټویټر باندې په زرګونو خلکو د هیشټیګ جسټس فور جیراج اینڈ بانکس لاندې لیکنې کړې دي او دا په هند کې په ټویټر د ډومبي صف په ټرند کې شامل دی او په نړیواله کچه په ډومبي 10 پیغامونو د ټرند په صف کې خپریږي. د دې هیشټیګ لاندې لیکل شوي پیغامونو کې هنرمندانو او سیاستمدارانو د پیښې غندنه کړې ده. د هندوستان د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیشن د کال 2018 کلنې راپورټ کې ویلي شوي چې په هر 24 ساعتو کې د پولیس یا په عدالتي حراست کې 9 کسان مري. راپورټ زیاتوي چې اوسطن هر ورځ د حراست په وخت په شاوخوا 15 کسانو تشدد کیږي. هندوستان کې د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپورټ کې وړاندې لیکلي دي چې په حراست کې د وژنې پیښه ښکاره کولو کې د لم لیټ نه کار اخیستل کیږي او یا بیا خو داسې قسمه پیښې بیخي پټې پاتې شي. کمیشن زیاتوي چې په حراست کې تشدد دومره زیات شوی دی چې دا اوس د معمول خبره منل شوې ده.